خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. مصنف رحمه الله د دې باب عنوان کې هوست چې باب فضل التوحيد، د توحید فضیلت، وما يكفر من الذنوب، او هغه څه چې د دې توحید د وجنه وما هغه څه چې معاف کوي د ګناهونو نه. دا همدغه توحید دی، د توحید فضیلت، او یو د توحید د فضیلت نه دا دی چې ګناهونه معاف کوي. دې ته په اصطلاح د بلاغت کې وما يكفر من الذنوب دا عطف د خاص دی په عام باندې، ځکه ګناهونه معاف کېدل دا هم یو فضیلت دی او دا معاف کېږي په توحید باندې. نو مخکې د توحید عام فضیلت بیان شو چې د توحید فضیلت، او خاص کر دا واوره چې ګناهونه ور باندې معاف کېږي. دا عطف د خاص په عام باندې دا په بلاغت کې د ډېر هدفونه د ډېر مقصدونو دپاره دا راوړلی شي. کله عطف د خاص په عام باندې وي للتنبیه، کله وي للتعظیم، کله وي للاهتمام، دا مقصدونه پکې وي. نو دلته پکې دا مقصد دی چې ګوره دې نه مه غافله کېږه، او بل دا ده چې دا ډېره لوی مسله وګڼه، ځکه چې د توحید د وجې نه ګناهونه معاف کېږي. د توحید فضیلت زما محترم ورونو چې د دنیا او د آخرت خیر چې دی دا د توحید سره تړلی دی. کوم انسان ته چې دا ښکلې عقیده دا ور نصیب کړې شوه او دی د توحید په عقیده باندې سنبال شه، نو دته د دنیا او د آخرت ټول خیرونه ور جمع شولو، ځکه چې دا انسان خپل هدف ته ورسېده. نو د دنیا او د آخرت خیر دا د توحید په فوایدو کې دی، او د توحید په فضیلت کې دا خبره شامله ده. ومن فضائله أنه السبب الأعظم لتفريج كربات الدنيا والآخرة ودفع عقوبتهما. د توحید په وجه باندې الله سبحانه وتعالى د دنیا او د آخرت مصیبتونه دفع کوي، او همدارنګه د توحید د فضیلت نه غدا دی چې يمنع الخلود في النار إذا كان في القلب منه أدنى مثقال حبة خردل. د چا په زړه کې چې د وري د دانې د یو ذرې برابر توحید وي، نو الله سبحانه وتعالى کبیل فرض د ګناهونو په وجه باندې دا جهنم ته لاړ شي، نو همیشه به پکې نه پاتې کېږي. دا ډېره سخته خبره ده چې الخلود فی النار، په اور کې همیشه. الله سبحانه وتعالی دې موږ د اور نه وساتي. خو د توحید دا فایده ده چې مجرمان د خپل جرم د وجې نه چې الله یې معاف نه کړي او اور ته لاړ شي او توحید پکې نو بېرته به راوځي. او بله لوی فایده دا ده چې کله توحید کامل وي نو یمنع دخول النار بالکلیه، د اور نه انسان بچ کېږي د توحید په وجه باندې. بله فضیلت د توحید دا دی چې
يحصل لصاحبه الهدى الكامل والأمن التام في الدنيا والآخرة. موحدين ته الله سبحانه وتعالى په دې دنیا کې هدایت ورکوي، کامل هدایت، او امن ورته ورکوي. لکه دا مسله به مصنف رحمه الله ذکر کی په آیات کې چې الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. همدارنګه د توحید په وجه باندې الله رضا کیږي. توحید چې هو السبب الوحيد لنيل رضا الله سبحانه وتعالى وثوابه. د توحید په وجه باندې د الله رضا حاصلي، د الله ثوابونه حاصلي. او بل دا چې د توحید د وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم د موحد شفاعت کوي د قیامت په ورځ باندې. ان اسعد الناس بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه. چې رښتونی موحدینو د الله رسول به شفاعت کوي. همدارنګه د توحید یو لوی فضیلت هغه دا دی چې ان جميع الاعمال والاقوال الظاهره والباطنه متوقفه في قبولها وفي كمالها على التوحید. دا څومره اعمال چې کیږي، څومره عبادتونه چې کیږي، د دې قبولتیا په توحید باندې مشروطه ده. معنا دا چې د توحید نه بغیر الله سبحانه وتعالى دا نه قبلی هر څومره ډیر اعمال چې وي. نو د دې لحاظ په کار دی. بل دا چې کله توحید د یو انسان په زړه کې راشي نو الله سبحانه وتعالى د په زړه کې ایمان قوي کوي، خسته کی، او د کفر او فسوق او عصیان نافرمانی نه به د بدی راځي. دا د توحید فائدہ وي. او همدارنګه لویه فائدہ د توحید هغه د زما محترم ورونو چې موحد انسان په دنیا کې آزاد ژوند کوي. د په زړه کې صرف د الله سره تعلقي، د الله سره د مینې، د الله نه د په زړه کې ویری، د الله نه امیدي، بیغم خپل زندگی کوي او ډېر خپل ژوند په دنیا کې رواني. اگر که ظاهري د مشکلي خود په زړه کې ډېر اطمیناني. او دا مشرکان چې کله په یو در کې پراته وي، او کله به د ساحر په در کې پراته وي، کله به د مرید په در کې پراته وي، کله به د فقیر په در کې پراته وي، کله به د یوې ګټې سره ځان سولي، کله به د یو قبر په شناختې باندې راغوړي، کله به یو قبر صفا کوي، کله به بل، کله به یو بابا ته منډې وایي، کله بل ته، کله یو فقیر، کله بل. او دا سخت ژوند دی. مشکل ته به چې د اسمان د په سر باندې پروت دی او د چرسین مرسینو نه متاثر وي، ډیره سخته زندگی. اما موحد شي هغه ته الله ښکلی زندگی ورکوي. هغه د هیچا نه نه یېرېږي، د هغه په زړه کې صرف د الله سبحانه وتعالی نه یېری. او دا ډیر لوی ښکلی ژوند دی چې چا ولیده. نو د توحید ډیر اهتمام پکار دی. همدارنګه د توحید فضیلت دا دی چې الله سبحانه وتعالی د موحدینو مرسته او کومک کوي. الله سبحانه وتعالی ورته قوت ورکوي. او دا چې الله سبحانه وتعالی د موحدینو نه دفاع کوي. دفاع ان الله يدافع عن الذين آمنوا. او بل دا چې الله سبحانه وتعالی موحدینو ته حیات طیبه ورکوي، ښکلی ژوند ورکوي. الغرض توحید ټوله فایده ده. توحید الله سبحانه وتعالی قرآن کریم د توحید دپاره رالیږلی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د توحید دپاره راغلی دی. انبیاء کرام د توحید دپاره راغلي دي. کتابونه د توحید دپاره الله نازل کړي دي. دا توحید ډیر مهم هم دی او ډیر فضیلتونه هم لري. ان شاء الله تعالی دا مختصر د توحید فضیلت بیان شه. اوس به ان شاء الله د دین رستو مصنف رحمه الله چې کوم احادیث راوړي، کوم آیتونه راوړي، د هغې معنا به وکړو بعون الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.